انسان دی کله هم په خپل نیک عمل غرور او تکبر او فخر نه کوي چې زه ډېر ښه سړی یم او ډېر نیک سړی یم او ډېر ګوره منځونه کوم او تلاوتونه ډېر کوم او حجونه مې ډېر کړي دي عمرو له ډېر زیات ځم او تهجد مې ډېر دي او ذکر ډېر کوم او صدقې ډېرې ورکوم. نه، داسې به وایي چې الله قبول یې کړي، غټه خبره ده. الله مکه که دا زړه درله الله داسې واړولو هر څه به دې تباه شوي والعیاذ بالله، ټول عمر عبادت به دې ضایع شي. قرآن کې سوره اعراف کې الله رب العالمین د هغه یهودو د یو عالم تذکره کړې ده او د هغه تشبیه د سپي سره ورکړې، نعوذ بالله. الله رب العالمین خو چانه نه یریږي. الله فرمایي فمثله کمثل الکلب، د دې مثال د سپي په شان ته دی. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، که ته ورله ګوتې وروړې حمله پې کې ام خوله یې رایستلې ده او ژبه هغه ساتیګی که نه هغه سپی او بس په یو پسې منډه او په بل پسې منډه، او که ته پرېږدې هم دغه حرکت کوي لګی دی. الله رب العالمین دا مثال د هغه عالم باره کې ذکر کړی او چې مفسرینو د هغه نوم لیکلی دی بلعام ابن باعور یا بلعام ابن باعوره. دا په یهودو کې ډېر لوی عالم و، 12,000 بعضې روایاتو کې راځي د شاګردانو، او بعضې روایاتو کې راځي دومره لوی عالم و چې تورات یې په یاد کړی. خو هغه یو دم د الله رب العالمین د دین نه واوړېدو او دنیا پرسته شلو او د خپلو خواهشاتو د لاسې د الله دین شاته وغورځو چې مړه دین لاسه ته وایي، نعوذ بالله من ذلک. او دا سبقونه دی او دا درس دی او دا تدریس دی. زه چېرته دغه کول غواړي د دنیا مزې کول غواړي او د دې دنیا پرستو د خوشحالولو دپاره او د بادشاه د خوشحالولو دپاره او د دې دپاره به چې کوم دی به یې خبرې کولې، د هغوی الی کار جوړ شو، نعوذ بالله من ذلک. هغه قیسې طرف ته نه ځمه، خو الله د هغه مثال قرآن کې ذکر کړی. دا د دې دپاره موږ او تاسو الله یېروي چې ګوره بعضې وخت کې به انسان ډېر اوچت انسان وي، علم به م ورسره وي او عبادتونه به م ورسره وي، خو هغه کې به د دننه یو داسې یو ناکاره مرض چې د هغې د لاسې الله رب العالمین زړه واړی. الله هسې بېسه ګوره د چا زړه هم نه اړوي، په دې باندې مه نه امیده کېږئ چېرته ستاسو زړه کې دا را نه شي چې الله ګینې هسې بېسه خلک اړوي د دې دین نه. دا د انسان کې دننه یو مرض پروت وي، د هغې د لاسه داسې وشي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي او تر مرګه پورې دې الله رب العالمین موږ ته په دې دین استقامت راکړي او الله دې زموږ زړونه نه کږوي.